پیسې راوړه 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 ښایسته کور یې جوړ کو او بیا لاړو یو بهترین ګاډی د کپنۍ نه راویستلو او زما عزتمندو په هغه ګاډي کې کور ته راغی او چې کله کور ته راغی د خبرې ته لږ توجه کوئ چې کله کور ته راغی خپلې بیبي سره ناست یې ګپ شپ خبرې اترې وړوکی شان د ګل غونته کې زوی بهر راوتی دی لاس کې میخ دی او زما عزتمندو هغه میخ باندې د پلار د دې ګاډي په بانټ باندې کرښې راښکاري ماشوم دی اوس پته نشته ماشوم ته څه پته ده او چې کله پلار راووتو د پلار په زړه کې د دنیا مینه وه د دنیا مینه وه نو زما عزتمندو ورته وایي وبه د وخته دا دې څه وکړو دا دې څه وکړو د ډېرې غصې د لاسې د هغه ماشوم د لاس نه هغه میخ واخیستو د دې ماشوم په دې لاس کې زما عزتمندو هغه میخ داسې وردن نه دغه پلار بیا د دې زوی مینه د دې ذهن نه وځي بیا دومره عظیمه رشته چې هلکه دا پیسې خو بیا هم میلاویږي د اولاد ورشه خلک ورپسې ړانده شو د خلکو سترګې راووتې اولاد پسې کروڑونه روپۍ لګې موږ له الله اولاد راکړي او دا لاس نه ولا میخ واغستو د ماشوم په لاس کې میخ وردن نه کو ماشوم لاس نه وینې روانې دي د کلي محلې کم ډاکټر و هغې له هغه ماشوم بوتللو او زما عزتمندو هغه وخت سره هغې پټۍ علاج وکړو کور ته یې راوستو شپه تېره شوه او چې کله سهار شو د ماشوم لاس دومره پړسېدلی او تک تور شوی دی اسپتال ته ماشوم بوتلو چې کله اسپتال ته بوتلو او ډاکټرانو وکتو وایي د دې ماشوم لاس ته کینسر لګېدلی د دې ماشوم لاس کینسر شوی دی او دا به کټ کوو او که دا هم کټ نه کو د دې ماشوم ټول بدن ته خطره ده او ماشوم چې کله واورېدو چې اوس به رانه لاس کټ کوي ماشوم سترګو کې اوښکې دي ماشوم پلار ته وایي بابا جانه ما نه دا لاس مه کټ کو زه به بیا ستا ګاډي له ګوتې نه وړم بابا جانه ما نه لاس مه کټ کو زه به بیا ستا ګاډي له ګوتې نه وړم زما محترمو دغه درد دغه منظر چې مور ګوري پلار ګوري د دواړو دماغ ودنګل په هغه ټایم باندې دواړه لیوني شول د دې دنیا نتیجه ډېره تباهۍ والا ده هلاکت والا ده لږ په خپلو ځانونو باندې خپله رحم وکړئ زما مسلمانانو ټیک ده که نه انشاءالله